د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی د پښتانه په وطن ځان قربان دی. ګران ملګرو ستړي مشئ، ستاسو ملګری یم فاروق فراق او د پښتو غزل د شاهنشاه استاد خیال محمد په نوم چې مو کومه اونۍ د اکتوبر د 24 نه اعلان کړی ده د هغې په حواله در سره لږ تفصیلات شریکم. ملګرو موږ او تاسو ټولو ته واضحه ده چې د پښتون تاریخ د 50,000 کالو لرغونی دی. په دغه 50,000 کلن تاریخ کې موږ ګورو او موږ وایو چې د میوزیک په څانګه کې یا د ټنګ ټکور د سندرو په څانګه کې موږ سره د ټول نه لوی میر څوک دی نو هغه استاد خیال محمد دی. دغه استاد خیال محمد ته اگر چې د پاکستان حکومت د ده په غوره فني کارکردګۍ باندې صدارتي ایوارډ خور کړی دی، خو خیال محمد د تیرې ډېرې مودې راسې ناروغه دی. کله چې خیال محمد ناروغه شوی دی بیا خو نه په پاکستان کې نه د پاکستان نه بهر چا د خیال محمد پوښتنه کړې ده چې دغه لوی سندرغاړی چا چې ټول عمر پښتنو ته ورکړی پښتو ثقافت ته ورکړی چا چې ویل چې موږ یو د خیبر زلمي پښتو زموږ شان دی دغه لوی سندرغاړی هیڅ چا یاد نه کو. نن سبا هغه په خپل کور کې د بېوسۍ ډک ژوند تېروي، د بېارزۍ ډک ژوند تېروي. ما زما څو نورو خبریالانو ملګرو زما د خاورې فنکارانو لیکوالو دا پریکړه کړې ده چې که زمونږ حکومتونه زمونږ اتلان زمونږ هیروز نه یادوي نو ولې موږ دې په خپله خپل دغه هیروګان یاد نه کړو. ملګرو پښتو زمونږ مور ده، وطن خاوره زمون مور ده، د دې اتلان د دې هیروز زمون مټي دي، زمون تاریخ دی. موږ به هیڅ چاته نه په تمه کېږو چې موږ ته د زمون اتلان زمون تاریخ را ژوندی وساتي. راځئ بلا پښتانه یو، ډېر پښتانه یو، په خپل راکدات وان شته که خلک مو د ورکولو تابعګانې کوي سازشونه کوي موږ دنیا ته دا ثبوت ورکو چې پښتون که د 50,000 کالو نه په 21مه پیړۍ کې ځان ژوندی ساتلی شي نو د 21مې پیړۍ غلیظه سیاستونه د ځینو هیوادونو په دې نشي بریالي کېدی چې زما تاریخ زما هیروګان زما کلچر زما ژبه زما ادب ته منځ یوسي. په دغه جذبه مو د استاد خیال محمد د تاجپوشۍ دستوره را جوړه کړې ده. د هغه په نوم باندې یوه اونۍ د 24 اکتوبر 2014 نه نمانځو. په دغه اونۍ کې به راسره د افغانستان، پاکستان، د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه پښتانه شخصیات د فن، ادب، هنر مینوال او په خصوصي توګه د خیال محمد مینوال برخه لري. باور وکړئ هیڅوک را سره نشته، ستاسو دا ملنګ دی او د دې ملنګ په شان 2-3 نور هغه صحافیان هغه هنرمندان چې دي په مهنت مزدورۍ، څوک په قلم، څوک په اواز، څوک په څه پیسې وګټي. دغه پیسې مو چې په مزدورۍ ګټلې دي خپلې تنخواګانې د خپلو بچو رزق مو یو کړی دی او خپل هیروز په یادو، خپل تاریخ په ژوندی ساتو. په دغه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته مو مراجعه کړې ده چې دا د ریاستونو کار دی چې خپل فنکاران وپالي، خو لا جواب نه دی راکړی. که را سره یې ومنله او دغه لوی پروګرام یې راته جوړ کړلو څه به نه، که نه مونږ ملنګان ورته سر په سترګو حاضر یو. تر اوس نه مو د خپلو بچو د رزق پیسې بېلې کړي دي، دې مقصد دپاره مو ایښي دي، نه د چا نه چندې غواړو نه ترې مرستې غواړو. بس یو خواهش به مې تاسو نه وي چې که تاسو را سره ګډون کوئ، تاسو را سره پکې مینه کوئ، که څوک را سره یې او که څوک را سره نه یې، ولې دا یوازې د فاروق فراق، دا یوازې د بختیار خټک، دا یوازې د همایون، دا یوازې د سیلاب مسعود، دا یوازې د ناصر داور، دا یوازې د علي اکبر، دا یوازې د فیاض شاداب د دې ذمواري نه ده.
دا زمونږ او ستاسو د ټولو ذمهواري ده. راځئ موږ یې بنیاد کېښودو، خو دا سلسله به دې ځای باندې نه ودرو. د دې نه پس خپل نور اتلان مانځو، نور خپل موضوعات راوچتو، خپلې ستونزې راوچتو، په دې باندې خبرې کوو او خپل پښتانه پې سره جرګه مرکه په خپلو کې کوو چې څنګه خپل ورورولي مضبوطولی شو، څنګه خپل کلتور، خپله خاوره، خپل خلک پاللی شو. چندې در نه غواړم، پیسې در نه غواړم، اخلاص را سره پکې وکړئ، میسج پاس کړئ د پښتو او د پښتون میسج. په الله مو سپارم.